ملګرو تاسو په دنیا کې ډیر شي باډي بلډرز لیدلی وي خو آیا تاسو چرته د دنیا د ټولو نه مضبوط انسان لیدلی دی چا چې په 1000 کیلو ویټ سره لیګ پریس کړی وي او د 500 کیلو ویټ ډمبل اوچت کړی وي د دې نه علاوه په دې سټرانګست مین کې دومره طاقت دی چې د یو ټرک هم اړولی شي نو ملګرو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د 10 مضبوطو سړو په باره کې وایم د کم په باره کې چې به تاسو نه اورېدلي نو راځئ چې وپېژنو خو ملګرو د ویډیو شروع کولو نه مخکې یو وړوکی غونته ریکویسټ کوم که تاسو تر اوسه پورې دا چینل نه وي سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکان هم پریس کړئ د دې دپاره چې تاسو ته بیا زموږ ویډیو میلاویږي د ټولو نه لاول برین شا ملګرو برین شا د دنیا څلور پیرې د ورلډ سټرانګست مین خطاب په خپل نوم کړی دی په کوم کې چې هغه اولنې د ورلډ سټرانګست مین خطاب په 2011 کې ګټلی و د دې نه وروسته په 2013 کې بیا په 2015 کې او بیا په 2016 کې په دې کې هغه په 460 kg ویټ باندې ډډ لفټینګ کړی و او ملګرو د دې نه علاوه د دوه پیرې د امریکا سټرانګست چمپینشپ خطاب هم په خپل نوم کړی دی اوس که موږ خبرو وکړو د مضبوطوالي نو د ټایر لفټینګ کې د 530 کیلوګرام نه هم زیات وزن لفټ کړی دی که موږ د هایټ د پروفیشنل باډي بلډر سره کمپیر کړو نو د هغو نه 1 انچ زیات دنګ خو د هایټ دی رونی کولمین ملګرو دا کم سټرانګ مین چې تاسو یې نه د نوم رانی دی او د تعلق د لوساینا سره دی دا یو پروفیشنل باډي بلډر وو کوم چې د هیوی ویټ لفټینګ د وجې نه ډیر مشهور شوی و د یو پیر نو بلکې اته پیرې د مسټر اولمپیا ایوارډ ګټلی دی خو د ضرورت نه زیات د وزن اوچتولو د وجې د رانی په اوږو په ملا او د ملا په هډوکي باندې دومره خراب اثر پرېوتو چې اوس دا باډي بلډر د ګرځېدو قابل نه دی پاتې د ملا هډوکی ډیر په خرابه طریقه سره ډیمیج شوی دی ایون چې د 13 نه زیاتې سرجریانې هم کړي دي خو د هغې نه دته څه خاص فرق ونه شو او آخر کار د باډي بلډینګ پرېښو اوس که انسان د هلک جوړېدو کوشش کوي نو داسې خو به خامخا کېږي مارک هنري ملګرو مارک هنري یو پاور لفټر اولمپیک ویټ لفټر سټرانګست مین او یو ریټایر پروفیشنل ریسلر هم دی د په خپل ټول کریر کې ډیر شي میډلز په خپل نوم کړي دي او د اوږد وخت لپاره د ورلډ سټرانګست مین خطاب هم د په نوم پاتې شوی دی او د دې سره سره د دوه پیرې ورلډ چمپیون هم پاتې شوی دی که تاسو WWE ګورئ نو تاسو به د خامخا لیدلی وي اوس که موږ خبرو وکړو د سټرانګنس نو د 225 kg ویټ سره بنچ پریس کوي او تقریبا په 390 kg ویټ باندې سکواټ لګوي او ملګرو د دې نه علاوه د دوه درانه ټرکونه په رسۍ باندې راښکودي دي او د یو اوسپنې پینډ راډ د په خپلو لاسونو باندې کږولی شي ایډي هیل ملګرو د په باره کې به کېدای شي تاسو د اول نه اورېدلي وي ولې چې د سټرانګنس ویډیوګانې په انټرنیټ باندې ډیر شی وایرل کیږي د یو جهاز په رسۍ باندې راښکودی شي ملګرو ایډي هیل 15 پیرې بیک ټو بیک ګریټسټ سټرانګست مین چمپینشپ شپږ پیرې بیک ټو بیک یو کې سټرانګست مین چمپینشپ او دوه پیرې بیک ټو بیک انګلینډ سټرانګست مین چمپینشپ دا ټول چمپینشپ ایډي صرف د 2010 نه والا د 2018 په منځ کې ګټلې دي ملګرو که تاسو د ایډي هیل د طاقت اندازه لګول غواړئ نو تاسو یې د دې خبرې نه اندازه لګولی شئ چې د 1000 کیلوګرام ویټ سره لیګ پریس کړي دي جان میرک کروزلسکی کم چې د کراکرو په نوم باندې هم پیژندل کیږي دا یو داسې باډي بلډر دی کم چې په خپل یو لاس باندې د 150 کیلو نه په زیات ویټ والا ډمبل باندې د خپل بیک ایکسرسایز کوي تاسو د دې ویډیو نه د طاقت اندازه لګولی شئ آیرن بیبي ملګرو دا یو داسې باډي بلډر دی چې د ډیر شي چمپینشپ ریکارډ په خپل نوم کړی دی په کم کې چې هغه په 43.4 سیکنډ کې سلور هیوی ویټ لفټ کړی وو د وزن ډیر زر سیوا کیږي او د دوه بایکس په خپل اوږو باندې واخلي او د یو پوینټ نه بل پوینټ ته په ریس لګولو کې هم وګټي د دې دواړو موټر سایکلو وزن 455 کیلو وي او د په خپل یو لاس باندې د 100 کیلو وزنی ډمبل د شپږو نه واخله د 2 پیرو پورې کنټینیو چتولی شي اوس ملګرو دا یو داسې مضبوط انسان دی کم چې په خپلو لاسونو نه بلکې په خپلې خولې باندې خپل سټرانګنس پرفارم کوي ولې چې د په خپلې خولې باندې ناریل ډیر په تیزۍ سره سپینوي او د په یو منټ کې ډیر شي ناریل سپینولی شي ملګرو په دنیا کې ډیر شي باډي بلډرز دي خو په هغې کې سداسې باډي بلډرز هم دي د چا چې طاقت دومره زیات وي چې هغه یو ټرک هم اړولی شي لکه څنګه چې دا باډي بلډر مخامخ ټرک اړوي ملګرو یو ناریل څومره زیات سټرانګ وي د دې په باره کې خو به تاسو ټولو ته پته وي د یو ناریل سپینولو دپاره د سداسې قسمه بلیډ ضرورت وي خو دا یو داسې انسان دی کوم چې په ناریل کې دننه په خپلې ګوته باندې سوری کوي اوس تاسو دا سوچ وکئ چې د دې انسان ګوته به څومره زیاته مضبوطه وي د دې نه علاوه تاسو په انټرنیټ باندې داسې ډیر شی ویډیوګانې لیدلې وي کوم چې په خپلو لاسونو باندې پوش اپس لګوي خو آیا تاسو چېرته داسې یو انسان لیدلی دی کوم چې په خپله یو ګوته باندې پوش اپس لګوي د لاسونو په یو ګوته باندې پوش اپس لګول څومره زیات ګران کار دی دا خو موږ ټولو ته پته ده په دنیا کې داسې ډیر کم خلک دی کوم چې په خپل یو ګوته باندې پوش اپس لګولی شي ملګرو که دا ویډیو ستاسو خوښ شوي نو ویډیو خامخا لایک کړئ د خپلو ملګرو سره شیر هم کړئ او د داسې نورو انټرسټینګ ویډیوګانو کتلو دپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ جزاک الله